بسم الله الرحمن الرحیم. راځو ګوګل سکیچ اپ پروګرام ته، او نن به د پروژې وروستۍ ورځ وي. مخکې له دې نه چې په پروژه باندې کار پیل کړو، باید یادوري وکړو چې زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او د ملګرو سره شیر کړئ، تر څو له راتلونکو ویډیوګانو څخه خبر شي. راځو تېره ورځ موږ او تاسو په نوموړي پروجیکټ کې تر دې ځای پورې کار وکړ چې کوچونه مو راوړلو او ترڅنګ کړکۍ او دروازې موږ او تاسو ځای پر ځای کړلې. نن ورځ به راشو موږ او تاسو به په نوموړي پروجیکټ کې دوهم منزل جوړ کړو او نور څه شی ضروريات چې هغه به ترسره کړو. لومړی به لاړ شو په دې پروجیکټ کې به کمپوننټ ځای پر ځای کړو. کمپوننټ راځم دلته بیډ راوړم، دا به تاسو کاپي کړئ هر یو اطاق ته. ښه، لومړی به لاړ شو موږ به دا کمپوننټ ځای پر ځای کړو. اوربیټ او موو، دا به موو کړئ له دې ځای نه، او دا به دلته ځای پر ځای کړئ. ترڅنګ دا به هم راوړئ، موو به یې کړئ، دلته به یې ځای پر ځای کړئ. ښه، دې ته به مونږ روټیشن ورکړو. روټیشن تقریبا 90 درجې په اندازې سره، او دا به هم موو کړئ تاسو، دلته به یې ځای پر ځای کړئ. یو دانه به دلته هم کنټرول، یا به دلته هم یوسئ، دلته به هم ځای پر ځای کړئ. یو به راوړو دې ځای نه، دا کمپوننټ به هم موږ او تاسو انتقال کړو دې ځای ته. ښه، اوربیټ ام، دا به هم دلته ځای پر ځای کړو. که کوچ ته ضرورت و، کوچونه هم تاسو کولی شئ چې دلته ځای پر ځای کړئ. نو فرض مثال غواړو چې دا کوچ راوړو د دې ځای نه، لکه دغه ځای کې موږ تاسو سره پکارېږي، دلته به یې ځای پر ځای کړو. او دې ته به سکیل هم موږ او تاسو لږ کوچنی کړو، چونکې هلته دروازه هم دی، د دروازې معنی نشي. دلته به یې راوړئ تاسو، د دې به سکیل لږ نور هم کوچنی کړو ته په دې ډول سره ام. ښه، دا یو ځای کې شو، دلته به دا هم راوړو، دا به دلته هم انتقال کړو، او ترڅنګ یې که چیرې وغواړئ چې د نورو اطاقونو کې هم ځای پر ځای کړئ، نو کولی شئ. لکه فرض مثال دلته هم موږ تاسو کولی شو دا ځای پر ځای کړو. کولی شو نور کوچونه هم تاسو راوړئ، خو د انټرنیټ نه کولی شئ چې تاسو ډېر ښکلی ښکلی ډیزاین دار کوچونه راوړئ. ښه، دا شو موږ تاسو سره د کوچ برخه. اوس به لاړ شئ تاسو د پروژه کې به موږ تاسو بل څه شی ترسره کړو. ښه، یو بل کمپوننټ به دلته راوړم موږ تاسو سره. دلته میل باکس دی را سره، خو په حیث د دغې به حساب کوو موږ تاسو سره ګاربیج باکس، یعنی موږ تاسو چې د کثافت دپاره کوم باکس استفاده کوو، هغه به موږ تاسو دلته استفاده کوو، فقط د ډیزاین په خاطر باندې. اوس به لاړ شئ تاسو به دا اضافي کمپوننټ به دې ځای نه لرې کړئ، چون لوډ راولي، په همدې خاطر باندې چې ضرورت نه وي، نو تاسو به یې دلته نه پرېږدئ، ځکه چې په فایل باندې ډېر زیات لوډ راځي. اوس به راشئ تاسو به د دې نه یوه کاپي واخلئ دوهم منزل دپاره، ام او کنټرول، دا به جدا ځای کې تاسو ځای پر ځای کړئ. ښه، په تېر درس کې ما تاسو ته ویلي چې باید د بام د جوړولو لپاره تاسو د دې یوه کاپي د پلان ځان سره وساتئ. نو را به شو موږ او تاسو
دلته د دې پلان ته چې په تیر ریکارډ کې موږ دا دغه کړله کاپي مو کړله. اوس به تاسو داسې وکړئ چې دا ټوله ساحه به ترېنه پاکه کړئ، یوازې همدغه د زینې ځای به پرېږدئ ورسره. دا نور ټول لاینونه به تاسو ترېنه پاک کړئ. ما پاک کړي دي تیار مخکې نه، لکه په دې ډول سره به تاسو همغه پلان پرېږدئ. دا به هم تاسو دې ځای سره وصل کړئ تر دې ځای، او دا نور ټول لاینونه به تاسو ترېنه پاک کړئ. لکه دا لاین شو، دا لاین به هم ترېنه پاک کړئ، دا به هم ټول ترېنه پاک کړئ په همدې ډول سره، تر څو دوهم منزل ته لاره پیدا شي چې لاره موږ تاسو ورته جوړه کړو په دې ډول سره. اوس به تاسو لاړ شئ د پول د کمانډ نه به استفاده وکوئ د 12 په اندازې سره. زه غواړم 12 سانتي په اندازې سره چې سلب دې ته جوړ کړم. را به شئ دلته تاسو دې ته به ګرانډ کاور ته یو رنګ به هم تاسو ورته واچوئ، لکه فرض مثال په دې ډول سره غواړم. اوس به تاسو دا راولئ ایم په دې ډول سره به تاسو په حیث د سلب دلته ځای پر ځای کړئ. ښه، دا شو موږ تاسو سره د دې د لومړۍ منزل هغه چاته شو. اوس که چیرې غواړئ چې تاسو دا دوهم منزل درته ځای پر ځای کړئ، د لومړۍ منزل دغه شیشه دا ترېنه لرې کړئ او را به شئ دلته دا ځای به هم تاسو ترېنه لرې کړئ، ځکه چې دوهم منزل ته موږ تاسو خېږو، خو دغه ځای به موږ تاسو ورته پاکوو که نه، او تر څنګ یې دا به هم تاسو ترېنه لرې کړئ. اوس به راشئ تاسو به دا به هم تر دې ځای پورې راورسوئ، تر څنګ یې دا به هم تاسو فول دا به هم تاسو راورسوئ تر دې ځای پورې، او دا به ترېنه لرې کړئ. بیا به راشئ تاسو کارپېټ د دې دپاره به هم تاسو یو رنګ واچوئ، ورته یو رنګ به ورته انتخاب کړئ، لکه دا رنګ چې موږ تاسو ورته انتخاب کړی دی، یو رنګ به شي د ټولو. لاړ به شي دا به ورته انتخاب کړئ، ټول منزل به ورته انتخاب کړئ او ایم دې ځای نه به دا ونیسئ او را به ولیدل. په دې ډول سره اوس که چیرې تاسو د زینې برخې ته راشئ، دا به هم تاسو راولئ دې ځای نه شروع، دې ځای نه تر دې ځای پورې به دا هم تاسو تکمیله کړئ. ښه، دا شو موږ سره د ځینې برخې هم موږ تاسو سره تکمیله شوله. لاړ شئ اوس تاسو روټیشن ورکړئ دې ته، وګورئ زینه په ډېر ښه ډول سره موږ تاسو وکولی شو چې دا جوړه کړو په دې ډول سره. ښه، اوس به لاړ شئ تاسو د دې که چیرې غواړئ چې د دې دا بره بام یې پټ کړئ. ښه، موږ تاسو یو کاپي زما په اند باندې چې وانخیستله، نو لاړ به شو دا به بیرته یو کاپي د دې نه واخلئ، کنټرول سی د بام دپاره موږ تاسو کاپي وانخیستله. دلته تیار کاپي هم لرم د دې، یو بل فایل کې ما ځان سره سیف کړې ده، دا دی د دې باید یو کاپي تاسو ولرئ د ځانه سره. ښه، لاړ به شم ایل، دا به ټول ورته اریز کړمه په دې ډول سره، دا به هم ورته اریز کړم، دا به هم اریز کړمه، د اضافي لاین به هم ترېنه لرې کړم. اوس به فول کمانډ استفاده کوم 0.12 په اندازې سره، او را به شي تاسو دلته بکیټ او دلته به تاسو ګرانډ کاور ورته انتخاب کړئ او دا به ټول سلیکشن کړئ. سلیکشن نه وروسته به تاسو دا ورته انتخاب کړئ. فعلا به راشئ تاسو به د ایم کمانډ ووهئ دلته، او دا به هم تاسو کنټرول سی کړئ او هغه بل فایل ته به تاسو راوړئ، چونکې ما نه په همغه فایل کې ما موف کړی، باید یوه کاپي موږ د ځانه سره درلودلی، نو په همدې خاطر باندې دا غواړم چې ټول موف کړم، ځکه که کنټرول به ورسره ونیسم کېدای شي موږ سره بیا که چیرې مو درېیم منزل پرې جوړو نو په ډېرې اسانۍ سره بیا وکولی شم چې دلته
دا هم د دوهم منزل براسلف شو چې جوړ مو کړو. اوس به راشو موږ او تاسو د دې نه وروسته به موږ او تاسو د یو څو کمپوننټ به دلته نور هم اضافه کړو ورسره. که فرض مثال موږ او تاسو که چیرې دا دلته راولو، په دې ډول سره یو کمپوننټ دی او دلته به هم یو کمپوننټ راولو. په دې ډول سره کولی شي چې استفاده ورنه وکوي. فرض مثال په همدې ځای کې هم یو کمپوننټ ځای پر ځای کوو. دا شو موږ او تاسو سره د دې برخه دا به اوس دې ته به موږ او تاسو درې منزل ته ضرورت نشته چې جوړې کړو. دا به ترېنه لرې کړم په مکمل ډول سره. بیا به لاړ شئ تاسو اوس د دې دپاره چې دلته د څنګکارۍ برخه یې تاسو جوړه کړئ، نو هغه لومړنۍ تهداب ته به تاسو لاړ شئ، هغه به تاسو فول کړئ تقریبا 80 سانتي یا 80 هم نه 80 سانتي به یې کړو چې بیا 4 ځینې موږ او تاسو 0.8 په اندازې سره. اوس به تاسو دا ورته انتخاب کړئ ټول په دې ډول سره او بي کمانډ به تاسو وهئ. دلته تاسو راشئ ګرانډ کاور ته. په ګرانډ کاور کې به یا سټون ته راشئ، سټون ته راشئ. په سټون کې تاسو چې کوم ډول خوښ وي هغه ورته کېږدئ. فرض مثال دا ډول ورته کېدو چې په هاید سټون شي، که دا ډول شي یا دا ډول شي، دا ډول یې صحیح دی. اوس به راشو سلیکشن، د مین څخه به بیرته موږ تاسو د ګرانډ کاور په شکل سره کړو په دې ډول سره. نو فعلا به راشئ تاسو به دا سلیکشن واخلئ د دې او ام کمانډ به ووهئ. را به شئ تاسو دا به دلته په دې ځای کې ځای پر ځای کړئ. اوس به راشئ تاسو دا چې مخته موږ تاسو یو برانډه ورته جوړو یا سوپا ورته جوړو، نو دا به موږ تاسو فول کړو تقریبا د 2.5 یعنی 2.5 متره په اندازې سره. دلته به تاسو یو لاین واچوئ د ځای نه شروع تر دې ځای پورې تر څو د دواړو ترمنځ یو قطعه منځ ته راشي او رنګونه یې سره مکس نشي. نو اوس به لاړ شو یو زینه به هم جوړه کړو. دلته زینه به ګول جوړه کړو ځکه چې نوره خو اسانه ده چې موږ تاسو جوړه کړو. دې نه شروع تر دې ځای پورې ورته چې یو زینه جوړه کړه اوربیټ او په دې ډول سره تقریبا 0.6 په اندازې سره یا 0.8 په اندازې سره. که 1 متر کو دا به تر ټولو ښه چې زینه غټه راشي یا او تر دې ځای یو او دوه تقریبا دونه زینه به موږ تاسو جوړه کړو چې شوای دونه اوسېږي. اوس به راشئ تاسو به دا فول کړئ لاندې طرف ته 0.8 په اندازې سره. فعلا به راشئ دا به تاسو ترېنه لرې کړئ، دا به هم ترېنه لرې کړئ په دې ډول سره. اوس به راشئ تاسو به دا زینه دا به را به شو په دې ډول سره. آفسیټ کمانډ نه به استفاده وکړو تر څو پرې کار موږ تاسو ته اسانه شي. دا به تقریبا 0.2 په اندازې سره یو کوو، 0.2 په اندازې سره به بل کړو 0.2.
دا لاینونه به موږ تاسو ترې نه پاکو دا اضافي لاینونه چې دي موږ تاسو سره یعنې زموږ تاسو په درد نه خوړلی کېږي دا به ټول ترې نه لرې کوو دا هم ترې لرې کړئ او دا به هم ترې لرې کړئ په دې ډول سره دا به هم ترې لرې کړئ نو را به شي دلته دا به دې سره وصل کړئ تر دې ځای پورې او دا به هم دلته وصل کړئ را به شي دلته دا به هم دلته وصل کړئ او دا به هم دلته وصل کړئ ورسره اوس تاسو کولی شئ چې د فول کومانډ نه استفاده وکوئ دا به تقریبا 0.6 په اندازې سره شل سانتي موږ او تاسو سره زینه جوړه شي دا هم تقریبا 0.4 په اندازې سره او دا به هم تقریبا 0.2 په اندازې سره اضافي لاینونه چې موږ او تاسو سره دلته موجود دي هغه به ټول ترېنه لرې کړئ خراب شي دلته سټون ته او په سټون کې به دلته بیرته راځئ تاسو ورته فعلا به راشو موږ او تاسو دلته کارپېټ ته او په کارپېټ کې که چیرې د زینو دپاره همدغه رنګ استفاده کوو نو نسبتا ښه رنګ به وي په دې ډول سره په دې ډول سره زینه مو هم جوړه کړله نو پاتې شوله دا د دوهم منزل لپاره همدغه د برانډې ساحه او تاسو به راشئ دا به دې ځای نه پول کړئ دا تقریبا 2.5 په اندازې سره به دا هم پول کړئ او را به شي دا به هم تاسو پول کړئ د دې ځای نه 2.5 په اندازې سره اوس به راشي تاسو به دلته پایې واچوئ پایې به موږ تاسو څنګه جوړو را به شو دلته اضافي فایلونه که موږ تاسو سره ښه نشته دی ځینې وخت کې دا موږ تاسو سره ایرر ورکوي هغه د دې وجې چې دلته موږ تاسو سره لوډ په فایل باندې ډېر زیات وي را به شو د پالیګون نه به استفاده وکړو پالیګون به زه ورته وایم چې لاسزولي جوړ کړه لاسزولي به دلته موږ تاسو ځای پر ځای کړو د 0.2 په اندازې سره اوس به راشو دلته به یو کلر هم واچو ورته سپین کلر به واچو چې فرق وشي نسبت نور رنګونو سره دا به موږ تاسو سلیکشن واخلو له دې نه او کنټرول دلته به ځای په ځای کو دا به هم دلته ځای پر ځای کړو دا به هم دلته ځای پر ځای کړو اوس کولی شو چې د فول کومانډ استفاده وکړو دا تقریبا څونه موږ تاسو راشي 6 متره 3 متره یو 3 متره به 6.15 چې 15 موږ تاسو سره د سلب برخه به حساب کړو سره 3 متره موږ تاسو سره 3 د دې شو تقریبا څه د دې سلب شو 12 سانتي او 3 به موږ تاسو دلته داخل شو اوس به راشو دا به موږ تاسو جوړ کړو په دې ډول سره 6.15 په اندازې سره دا به هم په دې ډول سره 6.15 ترڅنګ دا به هم موږ تاسو 6.15 په اندازې سره ارتفاع به دې ته هم ورکړو ښه دا موږ تاسو سره د پایې برخه اوس به راشو کټارۍ به ورته جوړه کړو کټارۍ به تاسو څنګه جوړوئ را به شي دلته به یو لاین واخلئ
1 متر په اندازې سره بر لاړ شئ، محور سره موازي رابشم دلته او یو دې سایډ نه به وګورم، ورته 1 متر په اندازې سره ورته چې بره لاړ شئ، د خوا ته به هم تقریبا تر دې ځایه او دلته هم تر دې ځای پورې ښه د پایې تر څنګ دې ځای نه موږ تاسو بیا هم شروع وکړو ته تقریبا د 1 متر په اندازې سره بره دا به هم تاسو اوربیټ کوئ L او دا به هم تاسو ترېنه اریز کړئ. اوس به داسې وکړو چې دا به موږ تاسو ټول ورته انتخاب کړو، دا به شي شپ به ونیسو چې دا هم شي موږ تاسو دا سطحه شو، دا شو، تر څنګ یې دا شو. دا به اوس یو کاپي به د دې نه واخلئ، ایم او کنټرول بره ساحې ته به یې هم تاسو یوسئ په دې ډول سره. دا به دلته هم راولئ او یو لاین به واخلم له دې ځای نه تر دې ځای پورې او دا به اریز کړم ورنه، دا به هم اریز کړم. نو تاسو کولی شئ دلته کټارۍ فیسینګ دلته موږ تاسو لرو، هغلته کټارۍ تیارې جوړ شوي اوسېږي، د هغې ډیزاین پې اپلای کړئ. کولی شئ په دې ډول سره یا په دې ډول سره په کار نه وي، په دې ډول سره په کار وي. ډیزاینونه مختلف ډیزاینونه موجود دي دلته، یا په دې ډول سره وي، دلته هم په دې ډول سره او دلته هم په دې ډول سره. یعنې د دې ډیزاینونه هم موږ تاسو کولی شئ چې استفاده وکړو. که تاسو پورې تړله د هغه که چیرې تاسو وغواړئ چې ډیزاینونه تاسو ورته ورکوئ، دې ته بیا ارتفاع ورکوئ او فول ورکوئ، وبخښئ ډېر زیات فول ورکوئ، نور ډیزاینونه تاسو پکې جوړوئ. یا فرض مثال تاسو غواړئ چې آرک نه استفاده وکوئ، دلته راشئ د دې ځای نه شروع ورته چې تر دې ځای پورې یو آرک جوړ کړه، تقریبا 2 آرک شي. بیا تاسو دا کاپي کوئ د دې ځای نه، ایم او کنټرول دې ځای نه نیسئ، دلته به شي، تر څنګ یې دلته به شي، یو بل آرک فرض مثال زه غواړم چې د دې ځای نه واخلم تر دې ځای پورې، فرض مثال زه غواړم مثال په ډول درته وایم چې دغونه آرک زه غواړم چې جوړ کړم دې سره موازي. نو که چیرې تاسو اوس دې ته هم کالر واچوئ، هماغه ډول سره راځي. نو کولی شئ مختلف ډیزاینونه تاسو استفاده کړئ. اوس هماغه ساده به موږ تاسو دپاره فعلا بسنه وکړئ. نو کولی شئ چې مختلف ډیزاینونه تاسو کار کړئ دلته. لاړ به شو، که چیرې تاسو بره ساحې دپاره هم کټارۍ وغواړئ، په همدې ډول سره یې کولی شئ چې جوړه کړئ. یا که ځینې ځایونو کې داسې معمول وي چې فرض مثال دلته پیک ورته ورکوي، درې خانۍ پیک ورته ورکوي، هغه به تاسو دلته لاندې کار کوم، بیا تاسو کولی شئ بره هم کار کړئ. یو ځای کې به وړوکی ځای به درته کار کوم، دلته تقریبا 10 سانتي به د خوا ته لاړ شئ. دا مخ رانږدې کړئ، بیا به 10 سانتي بره لاړ شئ، 0.1 د خوا ته به هم 0.1 په اندازې سره د خوا ته به هم تقریبا 10 سانتي په اندازې سره لاړ شئ. نو اوس به لاړ شئ دلته او دا به هم تاسو د دې سره وصل کړئ په دې ډول سره. اوس که چیرې تاسو وغواړئ چې دا شاوخوا د دې ټول دغه شي جوړ کړئ، تاسو به راشئ دلته به یو لاین به ونیسئ د دې ځای نه، بیا به تاسو د فالو می کمانډ نه استفاده وکوئ.
فرض مثال تاسو وغواړئ چې دا اوس شاوخوا به لاین هم داسې تېر کړي درسره په دې ډول سره. فرض مثال تاسو وغواړئ نو اوس به راشئ دا به تاسو فالو می کړئ. فقط هماغلته یو ساحه کې تاسو جوړ کړئ، نور په دې ډول سره تاسو راکش کړئ. کولی شئ داسې په مکمل ډول سره تاسو دا کار کړئ، یا موږ او تاسو سره دا په دې ډول سره ښکاره شي. سمه ده، هماغلته به تاسو ځای پر ځای کړئ. بیا کولی شئ په همغې ډول سره هم کار کړئ، چون دا لاین موږ او تاسو سره مایل حالت کې و، په دې ډول سره جوړ شو. نو کولی شئ چې دغلته جوړ کړئ. بیا به راشو چې جوړ یې کړو. تقریبا زه به یو لاین به واخلمه د دې ځای نه، دې ځای نه به یو لاین واخلمه 15 متره په اندازې سره. ښه موږ سره دا لاین دا زما په خیال چې زیات دی، دې ځای نه تر دې ځای پورې 18.5 متره. نو 18.5 متره به زه خواته لاړ شم، 18.5 په اندازې سره. د خواته به هم راشي 15 په اندازې سره، او د خواته به هم تاسو راشي دا به هم دلته وصل کړئ ورسره. نو اوس به تاسو دا د مین ساحه به ترېنه لرې کړئ. نو اوس راشئ فالو می کمانډ ته. په دې ډول سره تقریبا تر اخر ځای پورې شاید را نشي، ښه نه شو. په دې ډول سره کولی شئ په دې ډول سره تاسو راولئ مکمل تر هغې سطحې پورې. صحیح دی. دا به هم دلته فالو می کوئ تر دې دا یو لاین موږ تاسو ته راشي. اوس به تاسو راشئ دا به کاپي کړئ هماغلته، دې ځای نه به ونیسئ، یو کوین یې تاسو ونیسئ هماغلته ځای پر ځای کړئ. نو کولی شئ له دې ډیزاین نه هم استفاده وکړئ، یا موږ تاسو په ساده ډول سره راځو دلته یو لاین اخلو، هماغه کټاره جوړو. کټاره صحیح دی موږ تاسو لپاره. دلته به هم یو لاین واخلئ، دلته به راشئ تاسو به د دې سره موازي تقریبا 18.5 په اندازې سره به دلته لاندې لاړ شئ. دلته به هم دا وصل کړئ. ښه دلته به هم تاسو یو لاین واخلئ له دې ځای نه، دا به تر دې ځای پورې وصل کړئ، او ولاړ به شئ. دلته به دا هم وصل کړئ 15 متره په اندازې سره، دا به هم دې ځای سره وصل کړئ. دلته به هم تاسو لاړ شئ د 18.5 په اندازې سره، او دا به هم تاسو وصل کړئ د دې سره، او دا به هم تاسو اوربیټ تاسو دې ته ورکړئ، دا به هم تاسو وصل کړئ. وصل نشو مؤخر په صحیح ډول سره یو لاین به واخلئ، ځای نه به لاین واخلئ تر دې ځای پورې. په دې ډول سره کولی شئ د ساده ډول نه تاسو استفاده کړئ. نو را به شئ تاسو اوس دلته په دې ډول سره کولی شئ چې تاسو کټارې هم جوړه کړئ. ښه پاتې شوله موږ تاسو سره په دې ځای کې بره د زینو دپاره یو اطاق موږ تاسو جوړو 0.5 په اندازې سره به دلته هم راشم، دا به هم راولم تر دې ځای پورې، دلته به هم راشم تر دې ځای پورې، دا به هم راشم تر دې ځای پورې. اوس به لاړ شئ تاسو به دلته
بریک به واچوئ، خښته به ورته واچوئ په دې ډول سره، او ولاړ به شئ. دلته به تاسو تر دې ځایه پورې به دا لاین واخلئ، سمه ده. دلته به هم تاسو دا لاین به تر دې ځایه پورې واخلئ، نور به تاسو فول کړئ. دا به تقریبا د 3 متره په اندازې سره زه فول کړم، د 3 متره په اندازې سره. را به شو 1 متر خو فول شو تر دغې کټارې پورې، 2 متره په اندازې سره به نور هم فول کړم. دا به هم فول کړم تر دې ځای پورې، تر دې ځای. اوس به راشئ تاسو به دا دغه به هم تاسو د دې سره مساوي راولئ، پول شیشه دا به هم تر دې ځای پورې راولئ. فعلا به راشو، دلته به یو لاین واخلو تقریبا 50 سانتي تر دې ځای، او روټیټ دا به تاسو ترېنه اریز کړئ. ښه، زما په اند باندې چې مکمل ډول سره نه شو، نو فول کمانډ به استفاده وکوئ. دلته دلته داخل دلته اوس راشئ اریز په دې ډول سره. فعلا به راشئ او روټیټ دلته به راشو، دا به هم ترېنه لرې کړو، دا مشکل نشته دی، دغه دی. ریکټینګل نه به استفاده وکړو. دلته دې ځای نه شروع تر دې ځای پورې یو ریکټینګل به واخلو. دې ته به هم موږ او تاسو یو ګرانډ کاور ته به راشو، او دلته به هم موږ او تاسو په دې ډول سره ګرانډ کاور واچو. اوس که چیرې غواړئ چې دا د شیشې ځای تاسو پټ کړئ، نو دې ځای نه به تاسو یو ریکټینګل واخلئ او تر دې ځای پورې هغلته هم موږ سره پټه شوې ده تیاره، هغه هم موږ تاسو سره پټه شوله په دې ډول سره. دا شو موږ تاسو سره منزل کې نور زموږ کار خلاص دی، فقط د باندې ځای موږ تاسو سره پاتې دی. د باندې کار کې موږ تاسو سره د باغ مسله به پاتې شي. را سره د باغ دپاره موږ تاسو راځو، که فرض مثال موږ تاسو غواړو چې 60 متره په اندازې سره باغ جوړ کړو، نو را به شو دلته دې محور سره موازي 60 متره په اندازې سره باغ جوړ کړو. اخوا ته به هم موږ تاسو 15 متره په اندازې سره به دخوا ته لاړ شم، او دلته به هم اوس به راشو دې ځای نه به زه لاین واخلم، دې ځای نه موازي دا مو دلخوا واڅخه تاسو کولی چې خپل اندازه ورته وټاکئ د سرک دپاره. دلته به هم راشو دې ځای نه شروع تر دې ځای پورې. اوس دغه ساحه موږ تاسو سره د باغ په حیث باندې، او دا د مین ساحه موږ تاسو سره د دغې په حیث باندې شوله، د سرک په حیث باندې. دلته به لاړ شو، یا کارپیټ کې هم نشته. ښه، دلته به موږ تاسو سټون واچو ورته په دې ډول سره، دا به سټون کړو، او دلته به لاړ شو ویجیټیشن ته به لاړ شو. دا به ورته انتخاب کړو په دې ډول سره. ښه، دا به موږ تاسو ورته انتخاب کړو، یا که چیرې دا خوښ نه وي دا م ورته خوښ وي، هر یو چې خوښ وي تاسو کولی شو. ښه، غلط دا به دی. اوس به راشو دلته به دا باغ به زما په اند باندې چې ډېر زیات وي، دا به تر دې ځای پورې کړو. 15 به یې کور ته 15 یا 10 متره نور به ترېنه ډیلیټ کړو، یا 15 متره نور هم راشو.
دې ځای نه به راشو تر دې ځای پورې دا به تر دې ځای پورې ورسو دا نور به ترېنه اریز کړو تر دې ځای اوس به لاړ شو لاین به واخلو 1 متر په اندازې سره 1 متر په اندازې سره به دلته لاین واخلو بیا به لاړ شو تر دې ځای پورې او دلته به هم لاړ شو لاین به واخلو د 1 متر په اندازې سره دا به هم دلته وصل کړو ورسره اوس به راشو دلته به هم موږ او تاسو یو ریکټینګل واخلو د دروازې دپاره یو وړوکی شانتې ریکټینګل اخلمه دا به موږ او تاسو به دلته بریک واچو په دې ډول سره دا به هم کاپي کړو د دې ځای نه لاړ به شو دلته به هم موږ او تاسو دا به هم کاپي کړم دې ځای نه دې ځای نه به دا کاپي کړم دلته به یې کاپي کړو او اوس کولی شو دا پول کړو د دروازې دپاره تقریبا 2 متره په اندازې سره به دا هم پول کړو او دا به هم پول کړو 2.5 متره به یې کړو 2.5 په اندازې سره دا به هم 1.5 متر په اندازې سره نور هم پول کړو 0.5 په اندازې سره اوس به راشو دا لاین به هم د دې ځای نه ونیسو تر دې ځای پورې به راولو او دلته به دا هم په همدې ډول سره دې ځای نه شروع تر دې ځای پورې اوس که چیرې دلته لاړ شو میټل ته په میټل کې دلته دا په دې ډول سره کټارۍ ورته واچو نسبتا ښه رنګ دی په دې ډول سره شو اوس به لاړ شو یو دروازه به جوړه کړو دې ځای نه به دا ونیسو تر دې ځای پورې دا به هم په 2 برخو باندې تقسیم کړو د دې میډ پوینټ ته به راشو میډ پوینټ به تر دې ځای پورې راورسو لاړ به شو ریکټینګل ته آرک ته آرک به هم واخلو له دې ځای نه تقریبا 0.3 په اندازې سره یا لږ به زیات کور ته دا آرک دې ځای نه شروع تر دې ځای پورې 0.5 په اندازې سره څنګه ډېر کوچنی راځي ښه شاته ساحې ته راغی دې ځای نه شروع ورته تر دې ځای پورې د 0.4 په اندازې سره اوربل نه راځي راغلی 0.4 په اندازې سره دلته شو اوس به لاړ شو همدا به موږ او تاسو بل طرف ته به هم کاپي کړو دې ځای نه به دا ایم او کنټرول دا به ونیسو دې ځای نه تر دې ځای پورې به یې راولو اوس به راشو دا به ترېنه اریز کړمه دا ځای هم ترې اریز کوم دا ځای هم ترېنه اریز کوم اوس به آفسیټ کمانډ نه استفاده وکړو 0.2 په اندازې 3 په اندازې سره دا به 0.3 په اندازې سره به دا هم لاړ به شو لاین نه به استفاده وکړو تر دې ځای دا به هم تر دې ځای کړو په دې ډول سره که چیرې تاسو اوس وغواړئ چې په منځ کې یو دروازه جوړه کړئ هغه به هم تقریبا تر دې ځای پورې غواړم چې دا دروازه جوړه کړم او دا هم خلاص شکل ولري نو را به شو دا به انتخاب کړو او ایم او کنټرول د خواته
اوس د هغه دروازه ترېنه لرې کړئ. دې ته کلر واچوئ میټل په دې ډول سره یا په دې ډول سره ښه کلر چې دلته موږ سره اوسېږي هلته به بل کلر واچوه په دې ډول سره. دلته به هم راشو کلر او دلته به دا ورته انتخاب کړو. اوس اور بیټ تاسو ورکړئ دې ته نو دې ته هم یو دفعه دې ته روټیشن ورکړو چې خلاص شکل سره اوسېږي. تقریبا 15 درجې به دا خلاص وکړو ام او دې ځای نه به دا هم ونیسو. دلته به راشو تر دې ځای پورې. ښه دا هم شو موږ او تاسو سره د دروازې برخه یعنې دروازه موږ او تاسو په خلاص ډول سره کړله. مکملا خلاص شوی هم نه دی یعنې 15 درجې موږ او تاسو وکولی شو دا دروازه خلاص کړو. لاړ به شو کمپوننټ ته او په کمپوننټ کې به یو موټر به هم راولو. دلته فرض مثال زموږ موټر په کار دی دا زموږ په کار دی. دې ته به تاسو روټیشن ورکړئ نوي درجې او ام دا به انتخاب کړئ دې ځای نه دلته به یې راولئ. رابشي دلته اوربیټ تر دې ځایه پورې به دا هم راولئ. نو دا هم تر دې ځای پورې جوړ شو. یوازې یو بل کمپوننټ به هم راولو دلته. دا کمپوننټ او ترڅنګ یو دوه باوانې راولو. ښه لایټ هم کولی شو چې تاسو راولئ. دلته لایټونه د خواته کېږدئ په دې ډول سره کولی شو یو سکیل یې هم ورته کوچنی کړئ. فرض مثال د دې دا سکیل ډېر غټ دی دې ته به روټیشن ورکړو. یو سل او اتیا درجې ایماو دلته به دا هم تاسو کېږدئ او دې ځای نه به کافي کې دلته به هم کېږدئ په دې ډول سره. یو به بل هم موږ او تاسو کېږدو. یو سل او اتیا درجې. اوس به دا هم موف کړو له دې ځای نه. هلته مې زما په خیال چې ځای پر ځای نه کړ هغه مې موف کړ. خو خیر دا به بیا راولو دلته ایما و کنټرول دا به دلته ځای پر ځای کړئ په دې ډول سره. کولی شئ چې تاسو اوس ونه هم دلته راولئ. ټري موجود دی موږ او تاسو سره دا دی. دې به سکیل هم ورته کوچنی کړئ. په دې ډول سره ایم او کنټرول دلته به هم تاسو دا کاپي کړئ
دلته به هم کاپی کړئ او دلته به هم کاپی کړئ تاسو دا به هم د دې ځای نه لرې کړو لږ به خواته یوسو په دې ډول سره د باغ په مسأله کې ښه یو څو کمپوننټه به نور هم راولو فرض مثال دلته دا شو دلته هم دا شولو په دې ډول سره او دلته هم دا به هم راوړو دلته ښه دا کمپوننټ ما هم کار کړه نور خو انشاءالله څه شی پکې پاتې نه وي که څه شی پاتې شو هغه به انشاءالله موږ تاسو د سی ټي پروجیکټ کې کارو کوم پروژه چې موږ تاسو د شهرک لپاره په نظر کې نیولې ده هغه کې به انشاءالله موږ تاسو نور کومانډونه کارو یا که راتلونکی درس او ځینې کومانډونه دي چې باید موږ تاسو یې کار کړو لکه څنګه کولی شو چې موږ تاسو دلته دا ټول بیکګراوند تغییر کړو یا فرض مثال شاته موږ تاسو ټوله منظره راولو څنګه کولی شو لکه فرض مثال زه راځم دلته ویب ته د مثال په ډول سره نیچر دغه شاته داسې یو بیکګراوند راولم څنګه کولی شو چې دا راولو دا به مې انشاءالله په راتلونکي درس کې موږ تاسو ولولو نو په تمه اوسئ